چې د ټولو مفسرین او استاد په صحابو کې نو هغه وایي د معتکف په حق حضور پاک داسې فرمایلی دي چې هو یعتکف الذنوب دا ګناهونه د انسان نه بندوي. انسان داسې ځای کې کینی چې دې ګناه بیا نشي کولی. اور اعتکاف کې چې سړی په جومات کې کېناسته د سترګو د نظر د ګناه نه دی بچ شو. دې د سترګو د نظر ګناه بیا نشي کولی. ولې ځکه عموما د نظر ګناه واله کېږي چې بنده بعد بازار کې مارکیټ کې په لارو ګرځي ښځو ته ګوري نو دې دلته بند شو جومات ته ښځه نه راځي او دې د جومات نه بار نو او قزیم نو د اعتکاف کې دی دې په داسې انداز چې سر یې ښکته وي چې په سترګو باندې مې غلط نظر پچاو نه لګېږي. لاول خو د سترګو ګناه ډېره زیاته خطرناکه ګناه ده. دې د هغه ګناه نه بچ شو. وګورې یو خبره درته کوم دا هغه معتکف چې ځان سره په اعتکاف کې موبایل نه ساتي ټچ موبایل او که دې په اعتکاف کې ځان سره ټچ موبایل لادن نه کړي نو دې لاړ او غرق شو بیا دې برباد دی ځکه ټچ موبایل چې دې ټسۍ را ټسۍ دله به د ښځو تصویرونه خامخا مخې له راځي دله به د جینکو تصویرونه خامخا راځي دله به ډرامې او فلمونه خامخا مخې له راځي. نو اعتکاف کې به ټچ موبایل بالکل نه استعمالوي بلکې زه خو دا وایم ملګرو ته چې هر موبایل هم نه استعمالوي. ځان مکمل کټ کړئ د کور نه د دوستانو نه ځان کټ کړئ. یاره زه به پرې ضروري سوال جواب کوم ډوډۍ رانه راوړم زه به پرې کور سره ضروري خبره کوم چې ما ته پېشمني پاسې او ماله راوړی. دا پخوا چې موبایل نه وي نو خلکو اعتکافونه څنګه کول دا موبایل چې نه وي نو د خلکو دا ضرورتونه پوره کېدل او که نه نو اعتکاف اصل بندېدل ځان الله سره ټچ کا او د مخلوق ځانان قطع کا بالکل چې موبایل جومات ته یوسي. که جواز هم شته د بعضې موقعو بعضې ضروریاتو په بنیاد نو هم ځان سره موړی یکسویي پیدا کړې رب العالمین ته او ټچ موبایل خو چې بالکل معتکف ځان سره اعتکاف ته یو نه دي. یو څو کاله مخکې دا د 12 کالو خبره وه پخوا په دې دغه کې دا شیدونه دا نور نو ما ته یو اطلاع راغلی وه ما په جمعه کې ویلي یاره 15 کاله مخکې وی معتکفین په جومات کې ناست وو جومات کې تاش کو هلکه تا جواري نه وی جواري نه کوله خو په دې ځان له روژه لنډوله مې دې ته سوچه مسلمان ولي تاش په جومات کې د خدای سپېره بیا راته چاوي خو چې دا هغه وخت دا خو حقیقت دا خو جومات هم راته وخو کتان هم راته وخو بیا ما جمعه کې پیرزم کړو او بیا راته چاویلي خو دا خبره ما ته پته نشته خو ویلي وی لړو پکې خلکو بوله په جومات هلکه ته خدای ته ناست دی. نو اعتکاف داسې نه دی دا نه چې جومات ته 2-3 ملګري لکان اکثر دا لکان 3-4 کسان جومات کې کښېني یو بل سره ګپ شپ لګوي او خپلې یارانې په جومات کې پایلي داسې نه الله دپاره د جومات خپل آداب دي په داسې طریقه به اعتکاف نه کوي چې د جومات بې ادبي پکې راشي بیا خو به تباه شي. چې رمضان هم وي او د لیلة القدر شپې ورځې بیا تانه بیا د جومات بې ادبي وشي او په رمضان کې د جنو غرق هم شوي ثواب هم ډېر دی خو وبال هم زیات دی. نو د نظر د ګناه نه پکې سړی خلاص وي نمبرک دا ډېره لویه خبره څومره خرچ شوه. دویمه څه ده دویم سړی پکې عبادت خو زبردست کوي زبردست عبادت پکې فرض خو پکې د سره تکبیر اولا لاندې کې تکبیر تحریمه لاندې کې داسې خو مونږ دغه د نه رامنډه کړو چې امام ښه راته پته وي چې امام هر کله په رکوع ته ځي بس راغرب او په تراویح کې هم ناست دي ګپ شپ لګوي چې امام د 2 رکعت رکوع له دي یا د لومبي نه ورسره زر په منډه شي ودرېږي ورسره. د رمضان متوسطه عشره شروع ده د میاشت ما درته ویلي دا د مغفرت ورځې او شپې دي او ورپسې د رمضان قیمتي عشره را روانه ده چې په هغه عشره کې الله پاک خپل بندگان د جهنم د اور نه آزادوي. په هغې عشره کې یو عمل دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی چې هغې عمل ته اعتکاف وایي. اعتکاف څه شی دی او د اعتکاف څه فایدې دي نو اعتکاف خو اصل کې بندېدل یا بندولو ته ویل کېږي. نو علما وایي اعتکاف په دې نسبت هم ورته وایي چې سړی ځان یو ځای کې بند کړي د الله د رضا دپاره او د عبادت دپاره. او بعضې علما فرمایي چې بندول د ګناهونو دی
دې پزان ګناه بند کی داسې ماحول کې وردن نشي چې دې ډیر ګناهونه ختم شي او ګناهونه پریدي. او ما چې کوم حدیث درته ولوس عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د حضور پاک د درز ویلې او هغه صحابي دی چې یو ځل دی وی په بخاری شریف کې حدیث دی د ترور و حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین د حضور پاک بیبی ده او د مور خور ده. نو یې حضرت میمونه کرم شپه تیر کړه په دې خیال چې د حضور پاک د شپې عبادت زه ووینم. هغسې عبادت زه صحیح کړم. د یو ځل نه څو ځله د شپې د حضور پاک د خپلې ترور د مور د خور کور کې تېرې کړي دي او د پیغمبر علیه السلام عبادت هغه یاد کړی دی او خلکو ته یې رسولی دی او د شپې او سره تهجد هم په جمع کړي دي لا ماشومو راکوټ یې وله او بیا حضور پاک مبارک ته لوټه ډکه کړې ده او هغې وله دعا هم کړې ده اللهم علمه الکتاب والحکمت خدایه ده ته قرآن وښیه کتاب د قرآن علم او د قرآن پویه ورته وښیه او حکمت څه ته وایي د دین مسلې د خپل مناسب ځای سره برابرول. یو مناسب مسله یو ځای پیښ شي او څوک یو تپوس وکړي دی وله د قرآن او د سنت نه په یو خاص انداز مسله راوباسي چې په دې عمل کوه دې ته حکمت وایي. اگر چې د حکمت علماو ډېرې معنی ذکر کړي نو خدای وله علم ورکړی علما ورته رئیس المفسرین فی الصحابه وایي. دویمه فایده سره د اعتکاف دویمه فایده دا ده زما ورونو چې د خدای ته د خدای په در کې کښېناست. علامه ابن القیم جوزی رحمت الله علیه فرمایي ابن القیم هغه وایي د اعتکاف مقصد دا دی چې زړه او روح الله ته متوجه مخلوق نه کټ کې رب العالمین ته متوجه د الله در کې کښېناستې. زموږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه به ډېر د اعتکاف دا زور ورکوه. زموږ کلي کې الحمدلله د هغه وخت نه تر اوسه پورې زموږ میرې زموږ کلي یو جومات د اعتکاف نه الحمدلله خالي دي. اوس خو تقریبا په یوازې زموږ تورنځو کې نه په ټول پاکستان کې الحمدلله اعتکافونه کېږي. د خدای فضل خلک خبر شو خلک دې کې سره توجه پیدا شوه. څوک چې شیطان زور کوي هغه ته خدای پاک دینداري په خلکو کې زیات دی. هغه به وي یو مثال به یې ورکوه وی یو سړی دی چې هغه د یو شوم مالدار سړي اجرې ته لاړ شي چې ماله څه راکړه د شوم سړي او زه نه ځمه تر څو چې د سني راکړې نه ځمه نو هغه شوم که د خدای دپاره نه ورکوي نو او به شرمېږي خو څه شی به به ورکړي یاره دا راته څه په حجره کې پروت دی دروازه کې ولاړ دی ونه دي دروازه کې ولاړ دی ونه دي راشه ځان ته خلاص کړه نو وله څه ورکړي. زما ورونو الله شوم دی نه الله خو ډېر سخي دی. الله خو ما ته وایي وقال ربکم ادعوني استجب لكم ما نه غواړه چې درکړم خو ما ته وایي اخو دا وایي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. دا دعا دا سوال عبادت دی چې ته مانه کې او که دې ونه غوښتله او کبر دې وکړ نو دوزخ ته دې ذلیل او رسوا وردننه هغوی که نه غواړې رسوا کوم کبر کې او ما نه غواړې رسوا کوم دې ذلیله کوم دې هغوی ما نه غواړه. الله خو شوم نه دی الله سره خوا څه شته. دا به کافرانو وي چې ید الله مغلوله الله وایي غلت ایدیهم بل یداهم دا الله لاسونه فراخه دي الله سره خوا څه شته. الله خو ستړي کېږي نه د الله سره چې څه دي هغه کمیږي نه. نو یو شوم ته ته کښېنه نو ته به خالي نه دی الله خو سخي ذات دی. نو چې ته الله ته په در کې کښېنې او نیت دې دی چې یا الله نظم الظم چې زما ګناهونه معاف کړي. د الله خو دا جومات خو بیوت الله ورته ویلی شوی دی د الله د عبادت کورونه دي د الله د رضا کورونه. الله خو داسې کور دی ته لکه زمونږ په شان دی. بیت الله خو الله پکې اوسېږي نه عیاذا بالله خو الله ته یو نسبت دی د تعظیم او د عبادت. ولاړې ده ځم اله به ځم چې الله زما ګناه اله به ځم چې زما دعا قبوله اله به ځم چې زما سوال قبول کړي رزق هم غوښتی شي اله به ځم چې ما له پراخه روزي راکړي اله به ځم چې زما دعا قبوله کړي ستا په در کې راستې د
ته بیا د خدای سخات او د الله جوش د رحمت ته بیا ګوره هغه مشهوره واقعه ده سړی بیت الله له تاوېده او لبیک ویل دا لبیک خو چې سړی حجر اسود ته مخامخ شي لبیک اللهم لبیک بن شي لیکن په د ذکر په حیثیت باندې چې سړی ذکر کوي لا اله الا الله وایي او د ذکر په حیثیت باندې کوي نو لبیک ویل شي خیر منم نه هغه چې تا کوم لبیک شروع کړو احرام سره بند شو اسې لبیک اللهم لبیک من نه دی لا اله الا الله و سبحان الله و دام یو ذکر دی د به لبیک خو आवाज واره لا لبیک لا استاد لبیک قبول نه یو سړی وسره خوا کې روانو د आवाज نه مورید هر اوري وې دا بخوا خورش دومره نو د आवाज چې راځي دا تا تکیږي دا ته اوري وې وې دا خو چې د کله نه دلته چې هم د आवाज ما تکیږي نو چې نه قبلېږي ځان سره ستړی کې اسې تاوی کې بیت الله نو ځان ستړی کې چې نه قبلېږي ولې چغې وې او تاسو وې د ډېر ګناهګار ته خدای دې در لراغلی دې کور لا او دلته خدای ته بیا تا ته حاضر او الله وستا حاضری قبول نه ده نو زه خو بار به ګناه کړی د دل ترالما نو تما تبل درو قاجل تلاړ شم ما خدا درد الله سې کړی د دل تراغلی ما کته تبل در معلوم ما ته خیال تزم خو صبرې ګم نه زبا خدای ته د خپل حاضری پیش کوم چې دې او نو چې د یو ځل لبیک وي نو فرشتي بو سره دوه ځل आवाज ورکول لبیک لبیک ټول اصل خبره ده نیت او د اخلاص ده نیت اخلاص پیدا کړه چې الله زتا ته کې راست الله ست عبادت تکې نه او دایت اعتکاف یا کوم عبادت ته رسول الله صلی الله علیه مدینه منوره ته لا په دویم کال د هجرت باندې روزه فرض شوې نو پیغمبر مبارک یو کال اعتکاف نه دی پرېږي دوه کال پاتې شوی دی عذر د وجنه دوه کال یو کال په شوال کې بیا الله سروجي ونیول په هغه کې اعتکاف او بل کال پر اتون کې رمضان کې شل شپه اعتکاف وکړ گویا کې رسول الله مبارک دوام شپه او همیشواله شپه او امهات المؤمنین په کورونو کې اعتکافونه کول او د حضور پاک د وفات د پس بزنانو امهات المؤمنین په خپل کورونو کې اعتکافونه کول او دا اخیری لشپه دا رسول الله مبارک ورونه عائشه صدیقه فرمایي بعض حضرات وایي چې د دین اکثر شپرونو المراد دی وایي اکثر نوې حکم د کلی ځکه بل روایت کې دا دی چې د شپې خوب موقع او بعض علما وایي نه د الله شپې ته مستثنا دي د الله شپې مستقل به رسول الله مبارک په اعتکاف کې ناستو او دا شپې به ورونولې د الله د رضا لپاره زمارونو اعتکاف ډېر قیمتي دی ډېر زیات قیمتي دی او دا هر وخت نه کېږي درې قسم اعتکاف دې ځان پې کوي یو تا واجب اعتکاف وي هغه دې چې څوک منښت وکړي یاره که زما زوی خدای پاک جوړ کړو زه به یو شبه روز اعتکاف کوم یا 15 ورځې به کوم هغه در باندې واجب دي خامخا دی یو دا اعتکاف دی دې ته سنت علی الکفایه وي جمعات کې به یو کس اعتکاف کوي د ټولې محلې غاړه خلاصه شوه او کدا چې جمعاتو چې یو کسر پکې اعتکاف ونه کو نو د ټول محلې د خلکو د دې سنت چې دا کم سنت علی الکفایه دی په هغه طریقه باندې ټول غاړه بند شوه بلکې زموږ علما لیکي که څوک نه پکړې دي څوک نه شي په اعتکاف ته دی کېنه ټیک دا کرایدار ثوابونه جو غردي غاړه په خلاصه او یو نفلی اعتکاف دی نفلی خو تاسو ټول کولی شئ هغه نفلی کوي نفلی دا چې جمعه ته نه نوته نو دا سوایا چې الله ترسو ز په دې جمعات کې يم نو ما به اعتکاف پس ورکه ګنټه کې نیمه ګنټه د اعتکاف ثواب دی ټیک ده موږ د بعض علماء په نفلی کې لګي اختلاف شته زموږ بعض فقهاوی نفلی لم روزه شرط تر شواروز نه کم نه کیږي دروازه نه لیکن راجح قول دا چې ګنټه کولی شي نیمه ګنټه کولی شي 15 منټه کولی شي نو اعتکاف دا اوکه ها دو قسم جمعات کې کولی شي درې قسم جمعات کې کولی شي څلور قسم کولی شي یو لوی عالم دی علامه شعرانی دا یو کتاب د کشف الغمه هغه کې لیکلي د حضور پاک حدیث راوړل د پیغمبر علیه السلام وی چې څوک په رمضان کې په دې اخیری عشره کې اعتکاف وکړي دله به خدای پاک د دوو حجونو د دوو عمرو ثواب ورکړي د دوو حجونو د دوو عمرو ثواب بدل درکړي خدای پاک ما حواله د کتاب درکړه
او یو بل حدیث چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کې دا دي چې څوک د ماښام نه ماسخوتنه پورې د ماښام نه تر ماسخوتنه پورې څوک اعتکاف وکړي ماښام مونځ کو بیا کېناست تر ماسخوتنه پورې نفلي خو کولی شي او دې مونځ کوي نفل کوي او د قرآن شریف تلاوت کوي دله به خدای په جنت کې محل جوړ کړي زمارونه اعتکاف وکړي ښه هغه یو شاعر وی چې نکل جائے دم تیرے قدموں کی نیچے یو سړی چاته کینی کنه نکل جائے دم تیرے قدموں کی نیچے یہی دل کی حضرت ہے یہی آرزو ہے خپل معشوق ته وی دما تمنا دادا چې زما نه ساستا د قدمونو په دې خپو کې وځي مون وایو الله تا ته اعتکاف ته کېناستو دا متمنا ده چې ستا په دا در کې زمونږ نسو دي خو چې تا ته مونږ کېنو الله ورپسې ونه خوشحالېږي دست طلب دراز کردم تا کام من برآید دست طلب دراز کردم تا کام من برآید یا تن رسد بجانان یا جان د تن برآید وی ما دا خپل طلب لاس الله ته مخامخ نیولې یا به جانان یادې یا به ورور رسېږم او یا به مې ساده وجود نه وځي زمارونو د اعتکاف یو دقه فضیلت او فایده ده او بل حافظ ابن قیم لیکلی دی چې ما چې کوم حدیث اوس دغه حدیث برنا کې چې ټول احوال دی په عبادت بدل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یا تکف الذنوب گناهونه درنه بندي ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها هذا حدیث مشکات شریف کې د خوب عبادت ته د ناس ته عبادت ته د ولاړه عبادت ته دې چې اعتکاف تکیناست او ترسو دي او تینی دا یو سکند نه د عبادت کې لګیږي